هغه کوچی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وخنداوه او هم یې وژړاوه. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف کوه. د یوه کوچي اواز یې واورېده. کوچي وویل یا کریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ورته وویل یا کریم. کوچی د میزاب په لور شو او بیا یې وویل یا کریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې وویل یا کریم. کوچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مخ راوګرځاوه او ویې ویل ای د ښکلي نوراني مخ او د متوازن ښکلي قد لرونکي ځوانه، آیا په ما ملنډې وهې؟ والله که ته د دې ښکلي مخ او ښایسته قد لرونکی نه وای، خپل ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به مې شکایت کړی وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خندا شو او په مسکا یې وویل ای زما عرب وروره، ته خپل پیغمبر نه پیژنې؟ کوچي وویل نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل نو څنګه ایمان پرې لرې؟ کوچي وویل زه په پیغمبري ایمان لرم، د نبوت تصدیق یې کوم، خو لا تر اوسه مې لیدلی نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل ای کوچي وروره، نو پوه شه چې زه دې په دنیا کې نبی یم او په آخرت کې دې شفیع یم. کوچي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسونو ښکلول پیل وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای زما عرب وروره، له ما سره داسې مه کوه لکه څنګه چې عجم د خپلو پاچاهانو سره کوي. لاسونو ښکلول الله تعالی زه د تکبر او د زورواکۍ لپاره نه یم مبعوث کړی. زه د حق په رڼا کې خبر ورکوونکی او د جنتونو وعده ورکوونکی او د دوزخ نه ډارونکی یم. همدغه وخت جبرائیل علیه السلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل الله تعالی در باندې سلام وایي او فرمایي اعرابي کوچي ته ووایه چې زموږ په نرمۍ او مهربانۍ مه بېغمه کیږه. په قیامت کې به د کوچنۍ او لوی د خرما د زړې سور او قطمیر د خرما د زړې پوستکي په اندازه د ښو او بدو حساب ورسره کیږي. کوچي وپوښتل آیا پروردګار به راسره هم داسې حساب کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هو که وغواړې انشاء الله. کوچي وویل قسم د الله په عزت او جلال که حساب یې راسره وکړ زه هم ورسره حساب کوم. که الله راسره د ګناهونو حساب کوي زه به ورسره د مغفرت حساب وکم. که د سرغړونې حساب کوي زه به ورسره د عفو حساب کوم. که زما د بخل حساب کوي زه به ورسره د کرم حساب کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره وژړل چې مبارکه ږیره یې لمده شوه. جبرائیل علیه السلام راغی او وی فرمایل ای د الله رسوله، الله سبحانه وتعالی در باندې سلام وایي او فرمایي ژړا دې بنده کړه او کوچي ته دې ووایه چې زموږ سره حساب نه کیږي، موږ هم ورسره حساب نه کوو او په جنت کې به ستا ملګری وي. الله اکبر. الله سبحانه وتعالی دې ټول مسلمه امت وبخښي او رحم دې باندې وکړي. د داسې نورو جالبو قصو په اورېدلو سره زموږ چینل روښان کارونده سره سبسکرایب کړئ.